که څوک ستاسو قدر نه کوي، که څوک تاسو داسې نظر انداز کوي لکه ستاسو هیڅ وجود نه وي، نو دا ویډیو تر آخره پورې ضرور وګورئ. ګرانو ملګرو، په ژوند کې کله کله موږ داسې خلکو سره مخه کوو چې موږ یې خبرې مهمې ګڼو، د هغو احساساتو ته پام کوو، د هغو غلطیانې معاف کوو، خو چې کله زموږ نمبر راشي نو هغوی خاموشه وي او بیا تنقید کوي. دا خلک اکثر په ظاهره ډیر با اعتماده، کلی، هوښیار او خبرې یې ډیرې خوږې وي، خو په حقیقت کې دننه تش وي. دا یوازې 3 شیان غواړي: تعریف، توجه او کنټرول. دا قسم خلکو ته نارکسسټ ویلی کیږي، یعنی هغه کسان چې یوازې له ځان سره مینه لري او نور خلک د خپل مقصد دپاره استعمالوي. خو اوس وخت راغلی چې موږ د دوی له جادو نه وځو. نن زه ستاسو سره هغه 6 جملې شیر کوم. که دا 6 جملې تاسو استعمالوئ نو د دوی غرور به مات شي. دا جملې یوازې الفاظ نه دي، دا ستاسو د ځان احترام او قوت اعلان دی. اولې جمله: زه ستا نظر ته احترام لرم خو خپل حقیقت زه ښه پیژنم. دا ډیره قوي جمله ده. کله چې ځان خوښ انسان ستاسو په شخصیت شک کوي نو هغه غواړي ستاسو اعتماد کمزوری کړي. دا جمله ستاسو دپاره لکه د ډال کار کوي. تاسو ښایي چې با ادبه هم یئ او په ځان باور هم لرئ. دویمه جمله: زما حدونه شته او زه غواړم چې احترام یې وشي. نارکسسټ خلک د نورو حدونه ماتوي. که څوک بې وخته زنګ وهي، ستاسو شخصیت ژوند کې مداخله کوي یا کنټرول کول غواړي، نو دا جمله ورته واضح پیغام دی، یعنی دلته ستا حد ختمیږي. دریمه جمله: زه دا بحث نه غواړم ځکه دا زما دپاره ښه نه دی. نارکسسټ خلک بې ضرورته بحثونه کوي، کوشش کوي چې تاسو غوسه کړي. کله چې تاسو دا جمله ووایئ نو د هغوی ذهني لوبه ختمیږي. دا جمله ښایي چې تاسو سکون غواړئ او زهرجن بحث نه منئ. څلورمه جمله: ستاسو خبرې زما احساساتو ته تکلیف راکوي او زه غواړم چې دا خبره پرېږدې. دا خلک اکثر د نورو احساسات کمزوری کوي، خو دا جمله کمزوري نه ده، دا د زړه قوت دی. دا هغو ته ښایي چې تاسو انسان یې او احساس لرئ. پنځمه جمله: زه هغه کار کوم چې زما دپاره ښه وي، که ستا خوښ وي او که نه. دا د ازادۍ جمله ده. کله چې څوک ستاسو په فیصلو اعتراض کوي او کنټرول کول غواړي نو دا جمله ورته کافي ده. دا ښکاره اعلان دی چې زما ژوند زما دی. آخري پیغام: ګرانو لیدونکو، نارکسسټ یوه ذهني بیماري ده او دا خلک نورو خلکو ته تاوان ورکوي. که تاسو د هغو خبرې په زړه کې وساتئ نو تاسو به خپل سکون خراب کړئ، خو که تاسو د هغوی چلند وپیژنئ او دا جمله خپله ډال وګرځوئ نو تاسو به نه یوازې محفوظ شئ بلکې نور به هم قوي شئ. خپل قدر وپیژنئ، ځکه چې کله تاسو خپل احترام کوئ نو دنیا به ستاسو احترام کوي. د ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.